د حقیار منګل تجارتي شرکت له لوري د خوست ولایت له 125 بېوزله کورنیو سره د 15 قلمه خوراکي توکو مرسته وشوه. یاده شوې مرسته د خوست ولایت د مرکز په شمول د ټولو ولسوالیو مستحقو کسانو ته ورکړل شوه. د یاد شرکت مسؤلین وایي چې موخې د بېوزلو لاسنیوی دی. دوی وایي چې پلان لري چې په راتلونکي کې هم دې ته ورته مرستې په اړمنو وویشي. HM تجارتي شرکت د نورو کالونو په څېر سږکال بیا هم د خپلو هیوادوالو سره د نړۍ د نورو هیوادونو د مختلفو شرکتونو او د خپل شرکت نه مجموع $1000 راجمع کړل چې ترڅو د خپلو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. په دې موادو کې چې موږ په $1000 خرید کړي دي یوه 15 کیلي بوجۍ اوړه، یو من دال، یو من ورخې، 10 کیلو 10 لیتره غوړي او 1 کیلو شین چای شامل دی. زه په مختلفو شرکتونو بډایو خلکو غږ کوم چې د HM شرکت په څېر خپله دغه لاره تعقیب کړي، په دې سختو شرایطو کې او په رمضان مبارک کې د خپلو خلکو د غریبو، بېوزلو، یتیمانو او کونډو لاسنیوی وکړي. بل لور ته مرسته اخیستونکي مننه کوي چې د روژې میاشتې په رارسېدو سره له دوی سره مرسته کوي. دوی په نورو بډایو او شتمنو هیوادوالو غږ کوي چې په دغه مبارکه میاشته کې د بېوزلو او غریبو کسانو لاسنیوی وکړي. میږي دغه نه ډېر خوشحال یو چا چې دا مرسته کړې وي، چا چې دا کومکونه کړي وي، خدای دې وکړي چې نور کومکونه وکړي. میږي دغه کومک نه د مرسته نه ډېره مننه کوم. موږ ډېر خوشحاله یو چې دغه مرسته موږ سره د HM تجارتي شرکت وکړه. دغه تقریبا 15 ورځې تقریبا 20 ورځې اړتیا پوره کولی شي. موږ په نورو تجارانو باندې دا غږ کوو چې په خوست ولایت کې ډېر بېوزله غریبان، یتیمان، مسکینان موجود دي، ترڅو دې سره همکاري وشي د رمضان المبارک میاشتې په مناسبت. د یادونې وړ ده چې د روژې میاشتې په رارسېدو سره په ټول هیواد کې د افغانستان اسلامي امارت او د تجارانو لخوا له بېوزلو او غریبو سره مرستې کیږي.